طلایي عقاب چې په سیمه ییزه لهجه ورته ګوربت وایي د چاپېریال یو نایابه مرغه دی. یاد عقاب د میدان وردګ ولایت د څو اوسېدونکو له لوري نیول شوی و چې د ولایت د چاپېریال ساتنې ریاست له لوري آزاد فضا ته خوشي شو. یو نایاب مرغه و د محلي خلکو له منګول نه خلاص او د چاپېریال ساتنې ریاست سره په همغږۍ باندې د ځینې زیربط ادارو په ګډه همکاري باندې په آزاد فضا ته خلاص. د یاد ریاست مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د وحشي ژوو او مرغانو ښکار په بشپړ ډول بند شوی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپل سري ډول ښکار وکړي. د ښکار مخه خو ته ډېره حد نیول سوې ځکه د رئیس الوزرا د 14 ګڼه هدایت په اساس باندې موږ په عامه جوړ کې د رسنیو له لارې د مکاتبو له لارې خلکو ته دغه اهمیت په برخه کې معلومات ورکړي دي او د ښکار د مخنیوي په برخه کې معلومات ورکړي نو خلک اوس په دغه برخه کې ډېر ښکار نه کوي. د ویلو ده چې د رئیس الوزرا د 14 ګڼه هدایت پر اساس په ټول هیواد کې د وحشي ژوو او مرغانو ښکار بند دی.